د اقتصادي ګټې ترڅنګ هیوادنۍ مینه. غزني کې دغه سونا حمام د یو سوداګر په 2.15 میلیونو ډالرو مالي لګښت جوړ شوی او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پانګوال وایي غواړي غزني ولایت کې یو معیاري د سپورت کولو مرکز هم جوړ کړي ترڅو ځوانانو ته د سپورت کولو مناسب ځای او بوختیا رامنځته کړي. در حدود 2.5 میلیون دلار در فاز اول مصرف شده است و حدود 1.5 میلیون دلار دیگر در فاز دوم که فعلا کارش تقریبا جریان داره که می‌خوایم در او عرصه باید سرمایه‌گذاری کنیم که شامل فاز دوم همین پارک آبی میشه و سالن فوتسال و همچنین سنوکر کلب ها در اینجا جور میشه ان شاء الله اگر رضا الله بود. زه باور لرم چې دغه سي پارکونو په جوړولو یا دغه سي سیاحتي او سیلاني ځایونو په جوړولو سره به غزني ولایت د داخلي او خارجي سیلانیانو راتګ خورا زیات سي. په ورته مهال د سپورت مینوال د ورزش برخه کې د دې اقدام ستاینه کوي. ما واقعا من حیث یک جوان در ولایت غزنی خیلی خرسند هستیم به خاطر که اینکه یک این نقطه فایده‌مند برای ولایت غزنی فایده‌مند است که یک سرمایه‌گذاران تشویق میشن که در داخل کشورشان ولایت خودشان سرمایه گذاری کند و نکته دوم یک نوید خوش است برای جوانان. د ویلو ده چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په غزني کې د خصوصي سکتور برخه کې هم پانګونه زیاته شوې. مسؤلین له نورو سوداګرو هم غواړي چې د پانګونې له شته فرصتونو ګټه واخلي او په خپل هیواد کې پانګونه وکړي.